نن سبا د ډیرو خلکو واتس اپ هیک شوی او پته ورته هم نه چې زما واتس اپ لا چا هیک کړی دی. کله نه چې دا فیچر راوته چې تاسو خپل یو واتس اپ په سلور موبایل کې لاګین کولای شئ، نو خلک د دې غلط استعمال کوي، د خلکو واتس اپ د ځان سره لاګین کوي او هغه غریب ته پته هم نه چې زما واتس اپ لا د چا سره لاګین دی. تاسو څنګه سارلی شئ چې زما واتس اپ د چا سره لاګین خو نه دی او که چېرته لاګین یې استعمالوي څوک نو څنګه موږ د هغه موبایل نه ختمولی شو. نو راځئ چې طریقه درته وښیم. د دې لپاره تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ او بر تاسو د 3 ډاټس ښکاري په دې باندې کلیک کوئ. کله په دې باندې کلیک کوئ دلته بیا لیکلی لینک ډیوایسز تاسو ښکاري په دې باندې کلیک کوئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته تاسو د غټ ښکاري لینک ا ډیوایس دې نه لاندې لیکلی ډیوایس سټیټس لکه تاسو د کروم نه خراله څنګه زما په موبایل کې ده یا تاسو د انډرایډ نه خراله یا د بل براوزر نه خراله تاسو پوه شئ چې زما واتس اپ د بل چا سره هم لاګین دی بل څوک یې استعمالوي او که نه دا ځګې خالي د کروم انډرایډ یا بل براوزر نه خبرې نه نو تاسو واتس اپ سیف ته هیڅ څوک یې نه استعمالوي. اوس که تاسو واتس اپ چا لینک کړی دلته کې نه ښایي نو څنګه ختمول شي تاسو په دې باندې کلیک کوئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ بیا دلته لیکلی لاګ آوټ په دې لاګ آوټ باندې کلیک کوئ دغه سره به تاسو واتس اپ لاګ آوټ شي او دغه نه به ختم شي. دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه روزانه خپروم. که تاسو زما آی ډي نه فالو کړئ خامخا یې فالو کړئ.